یو بل شعر مې لیکلی و چې هغه څه وختنی دی خو بعضې ملګرو هیله کړې چې باید ویوایم نو تاسو سره یې شریکوم. هغه داسې روانه غوندې بڼه لري. پیل یې دی وایي چې وي صلح او ارامي شي هر خوا مینه او ورورولي شي، چې نه جنګ او نه جګړې وي هر خوا غږ د آبادي شي، نه شي میندې نورې کونډې نه بچیان نور یتیمان شي، نه ځوانان د ټوپک ښکار شي، نه ځوانان نور ځواني مرګ شي، نه د پیغلو منګي مات شي، نه لویان خپلو کې وران شي، نه کوچنیان د ټوپک ښکار شي، خوشحالیانې هر خوا راشي نور غمونه کډه وکړي، نه خوښۍ په غم بدلې بې ګناه وینې توی نه شي، په چا ظلم زیاتی نه وي د ظالم خونه شي ړنګه، په قرآن فیصلې وشي هر ظالم نه تپوس وشي، د خوښیو موسم راشي د غمونو ټغر ټول شي، نفرتونه زړو کې نه وي وحشتونه زړو کې نه وي، هر افغان لاس کې قلم وي د ټوپک سرسخت دښمن وي، نوم افغان د ټولو ویاړ وي بیا هیواد د نورو سیال وي، نوم افغان د ټولو ویاړ وي بیا هیواد د نورو سیال وي، هر افغان د افغان رور وي افغانان ټول په خپل کور وي، خپل وطن مو بیا آباد شي هر افغان په خپل کور ښاد شي، خدایا کن فیکن ذاتې ته خالق د مخلوقات یې، دا زما د زړه ارمان دی هر افغان د زړه ارمان دی، زموږ دا ارمان پوره کړه موږ د صلح زموږ د ژوند حصه کړه.